لیکسیون 6 شپږم لوست. په جرمني ژبه کې څنګه کولی شو یو چاته خپل ځان معرفي کړو؟ دا ټول راسره په دې ویډیو کې یو ځای زده کړئ. sich vorstellen ځان معرفي کول. sich vorstellen په ځان معرفي کولو کې څنګه کولی شو یو چاته خپل نوم، تخلص، د کوم هیواد څخه یو، چیرته اوسیږو، څو کاله عمر لرو، دنده یا وظیفه بیانول، مدني حالت، مجرد یا متحل، څو ماشومان لرو، سرګرمي یا وزګار وخت کې څه کوو. دا ټول راسره یو ځای په دې ویډیو کې زده کړئ. راځئ چې لومړی د خپل نوم څخه شروع کړو. په جرمني ژبه کې په 3 ډوله باندې کولی شو مونږ او تاسې یو چاته خپل نوم ووایو. لومړی Ich heiße Ahmad. زما نوم دی احمد. Ich heiße Ahmad. زما نوم دی احمد. دوهم Ich bin Ahmad. زه یم احمد. Ich bin Ahmad. زه یم احمد. دریم Mein Name ist Ahmad. زما نوم دی احمد. Mein Name ist Ahmad. زما نوم دی احمد. ګرانو لیدونکو، لومړی ډول او دوهم ډول څخه په غیر رسمي ځایونو کې یا په انفارمل ځایونو کې ورڅخه ګټه اخیستلی شو، او د دریم ډول څخه په رسمي ځایونو کې یا په فارمل ځایونو کې ورڅخه ګټه اخیستلی شو. Familienname تخلص. Mein Familienname ist Safe. زما تخلص دی صافی. Mein Familienname ist Safe. زما تخلص دی صافی. اوس څنګه کولی شو یو چاته خپل نوم او تخلص یو ځای ووایو؟ Mein Name ist Ahmad Safe. زما نوم دی احمد صافی. Mein Name ist Ahmad Safe. زما نوم دی احمد صافی. څنګه کولی شو یو چاته ووایو چې د کوم هیواد څخه راغلی یم او چیرته اوسیږم؟ Ich komme aus Afghanistan. زه د افغانستان څخه راغلی یم. Ich komme aus Afghanistan. زه د افغانستان څخه راغلی یم. اوس څنګه کولی شو یو چاته ووایو چې زه چیرته اوسیږم؟ Ich wohne in Berlin. زه اوسیږم په برلین کې. Ich wohne in Berlin. زه اوسیږم په برلین کې. Alter Sen. Ich bin 23 Jahre alt. زه 30 کلن یم. Ich bin 23 Jahre alt. زه 30 کلن یم. دنده یا وظیفه. Ich bin Student oder Studentin. زه محصل یم یا محصله یم. Student د نارینه لپاره او Studentin د ښځینه لپاره. Ich bin Student oder Studentin. زه محصل یم یا زه محصله یم. که تاسې چیرې د مکتب شاګردان استئ نو بیا ویلی شئ چې Ich bin Schüler oder Schülerin. زه شاګرد یم یا شاګرده یم. Schüler د نارینه لپاره، Schülerin د ښځینه لپاره. Ich bin Schüler oder Schülerin. زه شاګرد یم یا شاګرده یم. مدني حالت. Ich bin ledig. زه مجرد یم. Ich bin ledig. زه مجرد یم. Ich bin verheiratet. زه متحل یم. Ich bin verheiratet. زه متحل یم. Ich habe ein Kind.
زه یو ماشوم لرم. Ich habe ein Kind. زه یو ماشوم لرم. Ich habe zwei Kinder. زه دوه ماشومان لرم. Ich habe zwei Kinder. زه دوه ماشومان لرم. که چیرې تاسو هیڅ ماشوم نه لرئ نو بیا داسې ویلی شئ چې Ich habe keine Kinder. زه هیڅ ماشوم نه لرم. Ich habe keine Kinder. زه هیڅ ماشوم نه لرم. Hobbys سرګرمي یا په وزګار وخت کې. Mein Hobbys sind Fernsehen und Musik hören. زما سرګرمي ده موزیک اوریدل او یا تلویزیون لیدل. Mein Hobbys sind Fernsehen und Musik hören. زما سرګرمي ده موزیک اوریدل او تلویزیون لیدل. ډیره مننه ګرانو دوستانو چې تر دې دمه راسره مل وئ. نننی درس در سره ډیر زیات تکرار کړئ تر څو هیڅ مشکل پکې پیدا نه کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. تر بیا لیدو. الله حافظ. Bis bald. Tschüss.